طالب چارواکي به په تورخم کې پاکستاني چارواکو سره پر ترانزیت او سوداګرۍ وغږیږي. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو لورو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله. د بندرونو د همغږۍ د کمیټې رامنځته کول، د بندرونو تاسیسات په سیمه ییزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشري به د سوداګرۍ او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرازق داود کوي او په غړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورځپاڼې راپور ورکړی چې افغان او پاکستاني پلاوي به د تورخم پر لاره د دروازې د پرانیستو د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو د تګ راتګ او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاوو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان مرکزي بانک د مالیې وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.